د ارګ تشریفاتي کنډک. دلته د امر بالمعروف وزارت په نظامی برخه کې د منکراتو د مخنیوي مسؤلین او د شکایتونو اوریدلو د علمي بورډ غړي د ارګ له نظامي غړو سره اصلاحي ناسته لري او د دې وزارت د ټاکل شوی لایحې قوانین او مادې اوروي. مجاهدین د لمانځه، روژې، زکات، حج او ټول عباداتو شرایط، احکام، ادب ورزده کوي. مجاهدینو ته د اسلامي نظام ارزښت، د نظام ساتنه، د جهاد فرضیت، اهمیت، آداب، د جهاد اصول، اخلاق ورزده کوي. لکه څرنګه چې نظافت د ایمان جز د مجاهدین باید په کلکه مراعات کړي. یاد هیئت د مشرتابه او امر بالمعروف وزارت له قوانینو سره سم له هغوی غواړي چې له هر ډول نشهیي موادو او منکراتو څخه ځان وساتي څو د مجاهد نوم او مقام په ټولنه کې باوقاره پاتې شي. مجاهدین باید د هر ډول نشهیي موادو له استعمال څخه ځانونه وساتي. همدارنګه د میوې په نامه چې دوم کیلون څخه هم باید مجاهدین ځان وساتي، ځکه دا د مجاهدین له شان سره نامناسب او له العاب کار دی. د یادولو ده چې د یاد وزارت له لوري په نظامي برخه کې د منکراتو د مخنیوي په موخه ټاکل شوی هیئت پر ټولو نظامي ځایونو ګرځي او ټاکل شوي قوانین پرې په عملي توګه پلي کوي. د دې برخې مسؤلین ادعا کوي چې په دې سره په نظامي ځایونو کې د منکراتو د مخنیوي په پار د پام وړ بدلون راغلی.